په شیخه ښځې او خاوند سره چې لانجه په سامان باندې کور په سامان هغه څه کیسه دا داسې کار و چې دا یوې ښځې د فرج نه ګړه بوخ کو دروازه یې بنده کړله د خاوند یې ورته ویل چې ښځې لږه ګزاره کوه په تمه یې بنده وه نو بس دا ښځې خو لږ مشروطه غونته کیه وایي دا خو زما پلار کړی دی فرج او ډبل بیډ یې کړی دی المارۍ کور کې چې څه سامان یې ټول یې ورته رامخې ته کوی دا ټول زما پلار کړی دی نو چې شپه شوله څنګه نو د کور ته غل راواوړېدو نو دا ښځه راویښه شوله په کش کلب باندې پوه شوله نو دا خاوند یې وړقه وایي پاسه سړي وایي جوړ غل راوړېدلی دی نو بس هغه روغ غونته کېده چې په دې بل سایډ شوه او ورته ویل وایي دا ټول سامانونه خو هسې هم ستا د پلار دي اوس د پلار ته ټلیفون وکړه چې د غل پسې راشي زور پسې نه وروځم نو خدای پاک هم ښځه نه ده سرکاري نوکره کوم چې یو تنخوا والي که نه 10 ورځې به یې داسې د حکم د لاندې که نه چې پیسې دې نه وي خوړلي که نه پوزه به هم د هغې په تبه باندې پاتې کته مثال په طور باندې لا کوم کور ته راړی وکړه 10,000 روپۍ تنخوا راوړله که نه هغه چې 10,000 روپۍ لیوله چې لا بیا د چا ښځې بېنظیرې پیسې والي توبه ستا پکې د 3 لکو هم پته نه لګي و چې څه شوي دا خو ما ټول د بېنظیرې په پیسو اخیستي دي نو لکه دې شعر یې کوي هغه ښځو ته چې څوک د خاوندانانو نه هېرېږي